سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې اختر به مو ښه تېر کړی وي، روژې به مو تېرې کړې وي. نو بلکل له اختر نه وروسته د اختر په درېیمه ورځ موږ راغلي وو د انګو یو طبیعي ښکلا ته، ځکه انګو ډېر ښکلی موسم لري، ښه ښایسته ځای دی. خو چونکې انګو د سیال سپاټۍ لپاره یو چمن یو داسې ځای نه لري چې حکومت منتخب کړی وي. بهرحال موږ طبیعي ښکلا ته راغلي وو چې په هغې کې د هغې نوم دی خرشو بانډه. خرشو بانډې خوړ ته راغلي وو موږ. الن کې سمانه هم د هنګو یوه طبیعي ښکلا ده او هغې ته خلک د سیل لپاره ځي. همداسې سمري دي چې زموږ کمرمین محترم امید صاحب تاسو ته وښایي په دې نن کې پرته ده. نو بلکل موږ دلته راغلي د خرشو خوړ ته او د اختر درېیمه ورځ ده. له هر ملګري له هر فرد نه به ځانګړې پوښتنه کوو چې دوی د سیال دپاره کوم کوم ځایونو ته تللي دي. نو هر ملګري نه له هر ماشوم نه له هر ځوان نه به ځانګړې پوښتنه کوي. له موږ سره اوسئ. ملګرو ما ورته تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې هر فرد نه به ځانګړې پوښتنه کوو. دلته یو څو ماشومان ناست دي او دا به ځوانان کېږي، د دې خاورې بچیان دي، د دې خاورې په خدمت کې به راځي. نو دوی ته ورځو، د دوی نه پوښتنه کوو. او موسیقي لګولې نو ورځو. السلام علیکم بچې څنګه ښې جوړې؟ ستا نامه څه ده؟ عبیدالله. عبیدالله څنګه راغلی دلته؟ چکر ته راغلی؟ دلته د خرش ته راغلی؟ دا ډیو خو هم راخیستې که نه؟ دا هم په خپلو پیسو راخیستې؟ په خپلو پیسو لږې روپۍ مې واچولې که څنګه؟ که تا خرچه وکړه که ده لږې روپۍ مې واچولې؟ څو روپۍ مې واچولې؟ څو چې ستاسو اختر څنګه شو؟ چا نه مو ویډیو واخیسته؟ چا نه دی واخیسته؟ ټول نه څو روپۍ دې جمع کړې دی؟ 0 روپۍ. اختر ته ښایسته تېر کړو. زه ښه ښایسته یې تېر کړو. ماشومه څنګه یې ته؟ السلام علیکم. څنګه یې ښه یې که نه؟ ستا اختر څنګه تېر کړو؟ ښه برابر. ښه خوشحاله وې ته؟ جامې دې کړې وې؟ دا خاندي. څو جوړې جامې دې کړې وې؟ یو جوړ. دې کمکي ماشوم ته راځمه. ماشومه څنګه یې؟ لاس مې لو کړه. السلام علیکم. ښه یې که نه؟ ستا اختر څنګه تېر کړو؟ ښه صحیح. جامې دې کړې دي؟ پیزار دې اخیستي؟ ښه تا عیدي چا نه واخیسته؟ ښه مور او پلار او ترونه تاسو عیدي واخیستله؟ ماشاءالله. تاسو ټوله کړې وه 0 روپۍ. ماشاءالله ماشاءالله. د 0 روپو کې به ما ته څو رانه کړي؟ څو به راکړي؟ ماشاءالله ماشاءالله. لیدونکو تاسو وګورئ چې د دې ماشوم په زړه کې څومره احساس دی چې 0 روپۍ ټولې کړي او دا ما ته وایي چې 200 روپۍ به تا ته پکې درکړم. نو باید دا احساس موږ هم پیدا کړو. مننه. ماشومه ژوندی راته اوسي، ستر سړی شي او داسې سړی شي د دې خاورې په جی ملګرو له ماشومان نه راوګرځېدم. دلته یو څو ځوانان ناست دي او بلکل هندواڼه یې راوړې ده. نه پوهېږم غوښې مخې به یې ډېرې خوړلې وي خو دلته یې اوس ځان ته هندواڼه ایښې ده او هندواڼه خوري. نو دوی ته ورځو ځانګړې پوښتنه پرې کوو. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ښه حالات ښه دي؟ ستا نوم عبدالله. کوم سره تړاو لري؟ کوم سره لکه کلی دی؟ کوم ځای کې ده؟ خیرآباد بانډا. خیرآباد. خیرآباد بانډا دا کوم ځای کې ده؟ د انګو دا خو نوم مشهور خو خشه باندې ګاندې ها. سینما چینج کړ دې خیرآباد. خیرآباد بانډا. تاسو اختر څنګه تیر کړ؟ اختر شکر الحمدلله. څو جوړه جامې دې کړې دي؟ ډېره کپړې او بې خارونه یې لري. سره غریبانانو خیال وکړو خپله ټیلران دوی چاول غریبانانو ته جوړ کړو که موږ پاتې شو خیر دی. ښه تاسو غریبانانو ته مطلب تاسو یو خپل احساس ځان ته به کپړې نه وي کړې او غریبانانو ته یو هغه وړاندې کړې. واه ماشاءالله. تاسو لیدونکو وګورئ داسې ځوانان په دې ټولنه کې موږ لرو چې خپله کپړې په اختر کې نه کوي خو د غریب احساس سره شته. واه ماشاءالله. دا یو مشوره شوې وایي چې ټیلران چې دي هغه کله به هم څوک ثابت نه کړي چې اعتکاف کې ناست دي. د دې څه وجه ده؟ دا څه وایي؟ دا خو به ټیلرانو یو سیزن وي سیزن د سترګې غړیدنه دی پوه شوې. د اعتکاف خو مشرانو ته پیغانو ته نیولې دی. السلام علیکم. څنګه یې؟ تاسو کپړې کړې دي؟ تاسو جوړه کپړې کړې دي؟ یوه جوړه. ښه دا راته ووایه چې اختر کې کوم کوم ځای ته تللی وي د سیال لپاره؟ بس صرف انګو کې پاتې شوی. وجه څه وه؟ تا چکرو سره شوق نشته؟ تا شوق چې سره ده بس کور ته لاړ شي او بېرته راوځي. کاروبار څه کوي؟ هندواڼۍ سره څنګه چل دی؟ او هندواڼه دې څومره وخوړله؟ نور همداسې درته پرته ده؟ دا ولې؟ تاسو ماشومانو ته ورکړی. دا راته ووایه تاسو سبق ویلی؟ څومره؟ بس پرېږدې خو. ولې؟ وجه وجوهات؟ ها ګراني له وجې تاسو مکتب سکول دا پرېښود او که تاسو مخکې تعلیم کړی وای تاسو نه به څه جوړ شي؟ د غربت له وجې دلته پاتې شو. نو ملګرو غربت داسې شی دی چې دا رقم ځوانان دا ښکلي ځوانان له یو تعلیم له ډاکټرۍ له پایلټۍ له انجینرۍ له دې نه محرومیږي. صرف وجه وجوهات دا دی چې هغه غربت دی. نو الله پاک دې زموږ له دې ټولنې نه دا غربت دومره لرې یوسي چې چېرته بل ضد دې لاړ شي. نو دې بل ځوان ته ورځم چې ماشاءالله پهلوان دی او الله پاک صحت ورکړی دی. له ده نه به یو څو پوښتنې وکړو. جی السلام علیکم. تاسو ښه؟ ستاسو نام؟ وقاص اسلم. اسلم صاحب څنګه یې؟ اسلم صاحب تاسو ویلې څومره؟ دسم پاس. تاسو اوس هم تعلیم کوئ که نه؟ پاتې شو. تاسو څه وجه وه؟ لکه شوق دې نه و که څه؟ نور دې شوق نه و. اوس څه کاروبار کوي؟ کلي کې. ته د چکر لپاره پولیس ته تللی وې؟ نه اوس په دې اختر کې په دې وړې کوچني اختر کې چېرته تللی؟ اراده دې هم نشته؟ وجه څه وجه ده امید صاحب چې تاسو زړه مطلب چکر ته نه کېږي؟ څه وجه ده؟ هغه مطلب نشته. نن سبا لکه پیرودونکو 17 دیناران کاغان چې لاس دوت هر یو علاقه الحمدلله اوس په دې ټیم کې خوان نه کېږي. ښه نو امید صاحب دې ځوان موږ ته ویلي چې په 2017 کې موږ نارانو کاغانو او لرې لرې ځایانو ته تللي وو چکر ته. خو بهرحال په 2023 کې په مطلب اقتصادي حالات داسې راغلي چې ډېره ګراني راغلې ده. نو موږ به څه کوو؟ هغه یو شعر وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. نو مایوسه کېږو به نه. انشاءالله موږ به پوره کوشش کوو همت به لاس نه ورکوو. دا غربت دا هر څه به ختم شي انشاءالله. بلکل ملګرو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ستاسو تر نظره مې در ورسوله. نور ما ساجده مزید ته راکړه اجازه. تر بیا د لوی الله په امان ښې شېبې او ښه ژوند ولرئ.